اروپایي ټولنې عبدالله ته ډیر سخت خبرداری ورکړ. عبدالله باید نور خپل مشکل حل کړي. دا چې اروپایي ټولنې عبدالله ته څه خبرداری ورکړې دی په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. اروپایي اتحادیې عبدالله ته په کلکه وویل چې نور خپل سیاسي اختلاف ختم کړي. د اروپایي اتحادیې د پلاوي مشر او په کابل کې د دغه اتحادیې د غړیو هیوادونو سفیرانو او استازو د افغانستان له پخواني اجرایي رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې خپل مخالفت پای ته ورسوي. د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 29مه نیټه د اروپایي اتحادیې د پلاوي له لوري په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د افغانستان له پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره په صوتي تماس کې هغه ته په کلکه وویل چې نور باید سیاسي اختلافات پای ته ورسیږي. په بیان کې دغه راز راغلی دی که کورني سیاسي اختلافات دوام وکړي د افغانستان او افغانانو د ښېګڼې راتلونکي به له خطر سره مخامخ شي. اروپایي اتحادیې ټینګار کړی چې باید د افغانانو خیر او ښېګڼو ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغه اتحادیې عبدالله ته همداراز ویلي مهمه دا ده چې د کرونا وایروس د وبا په وړاندې په ګډه د ځواب ویلو هڅه وشي او د سولې خبرې اترې پیل شي چې تر هر څه مهمې دي. اروپایي اتحادیې همداراز ویلي د افغانستان د دوست او یو مهم مرستندوی په توګه موږ په دې هم اندېښنه ښیو چې په یادو برخو کې نه پرمختګ کېدای شي د افغانستان له امنیت او پرمختګ سره پر مرستو اغیز وکړي. په همدې حال کې عبدالله چې د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ انتخابات یې بایللي خو دی خپله ماته نه مني. په خپله ټویټر پاڼه یې ښکلي چې د اروپایي اتحادیې سفیرانو ته یې ډاډ ورکړ چې د کرونا وایروس ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د سیاسي اختلاف حل کولو ته لیواله دی. عبدالله همداراز ویلي موږ د اوربند پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې عبدالله حاضر شوی چې د سولې د مصالحې شورا د مشرۍ لپاره د ولسمشر غني وړاندیز ومني خو د ده په ائتلاف کې ځینې غړي شامل دي لکه صلاح الدین ربادي او احمد ضیا مسعود حاضر نه دي چې د عبدالله دغه چوکۍ ومني. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.